السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته ښه راغلاست. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. زه وخت نه لرم. Je n'ai pas زه نه لرم. Le temps وخت. J'ai un nouveau travail. J'ai un nouveau travail. J'ai un nouveau travail. زه یو نوی کار لرم. J'ai زه لرم un nouveau یو نوی travail کار. J'ai deux amis français. J'ai deux amis français. J'ai deux amis français. زه دو فرانسوي ملګري لرم. J'ai زه لرم دو amis ملګري français فرانسوي. J'ai beaucoup de problèmes. J'ai beaucoup de problèmes. J'ai beaucoup de problèmes. زه ډیر مشکلات لرم. J'ai زه لرم beaucoup ډیر de problèmes مشکلات. J'ai une grande maison. J'ai une grande maison. J'ai une grande maison. زه یو لوی کور لرم. J'ai زه لرم une grande یو لوی maison معنا کور. J'ai froid. J'ai froid. J'ai froid. یخ می کیږي. ساړه می کیږي. J'ai froid. Avoir froid. ساړه می کیږي یا یخ می کیږي. کله چې وایو چې یخ می کیږي یا ګرمي می کیږي، په هغه وخت کې avoir froid یا avoir chaud استعمالو. Toute la journée. Toute la journée. Toute la journée. ټوله ورځ. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. ټولې ورځې یا هر ورځ. Toute la journée. سهار نه تر ماښامه پورې ټوله ورځ. Tous les jours. یعنی هر ورځ یا ټولې ورځې. Dis-moi tout. Dis-moi tout. Dis-moi tout. ما ته ټول ووایه. Dis-moi ما ته ووایه. Tout معنا ټول. Je les connais tout. Je les connais tout. Je les connais tout. زه ټول پیژنم. Je les connais. زه هغوی ټول پیژنم یا زه دوی ټول پیژنم. Tout معنا ټول. connais پیژندل. Je les connais. زه دوی پیژنم. J'y vais tous les mois. J'y vais tous les mois. J'y vais tous les mois. زه هلته هر میاشت ځم. J'y vais زه هلته ځم tous les mois هر میاشت. دا ژی کې چې y راغلی دی دا څنګه او ولې راغلی دی او دا په کوم ځایونو کې استعمالیږي دا ټول په تیر درس کې مې تشریح کړي دي. چینل ته لاړ شئ او هلته ویډیو وګورئ چې په دې موضوع سر مو خلاص شي. Avez-vous deux chambres? Avez-vous deux chambres? Avez-vous deux chambres?
آیا تاسو 2 کوټې لرئ؟ Avez-vous آیا تاسو لرئ 2 chambres 2 اتاقونه یا 2 کوټې. ویډیو لایک او خپلو ملګرو سره شیر کړئ چې هغوی هم یو څه ترېنه زده کړي او همداسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او زنګ په علامه باندې کلیک کړئ چې هر کله مونږ یو نوی درس شیر کړو نو تاسو لپاره یو نوټیفیکیشن یا خبرداری درشي او ویډیو ووینئ. تر راتلونکي ویډیو پورې خدای مو سپارم. ښه وخت ولرئ.